د افغانستان او نړۍ ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د پراختیا اړوند غوښتنې. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دمګړی د افغانستان او یو شمېر ګاونډیو او سیمې هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې شتون لري او اوسمهال د واکپال حکومت ډیپلوماتان هم په یو شمېر هیوادونو کې فعالیت کوي. کشورهای زیاد ما دیپلمات‌های خود را داریم به سطح سفرها و سطح سازدافرها و همچنان همکارای دیپلماتیک ما با کشورهای زیاد، تمام کشورهای همسایه و همچنان کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی در بخش از کشورهای اسلامی ما روابط احسن خوبی را داریم و دیپلمات‌های ما فعالیت‌های خود دارند. در بخش از کشورهای غریب سال موانع و مشکلات موجود است که می‌خوایم اونجا هم دیپلمات‌های ما باشند تا نمایندگی از نظام و مردم افغانستان در اونجا باشند و دومی که خدمات کنسولگری پیش برد. ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې د افغانستان او هیوادونو ترمنځ دیپلوماټیکو اړیکو درلودل د ستونزو د هواري لامل او په دې برخه کې هڅې هم روانې دي. این روابط راه را برای افهام و تفهیم جانبین که بین کشورها یا بین جامعه است یا بین ملل متحد و افغانستان این را حل می‌سازد. ما کوشش می‌کنیم از این طریق پیش بریم ولی باید جانب مقابل هم قدمی داشته باشند راه افهام و تفهیم را باز کنند. یو شمېر سیاسي کارپوهان هم د افغانستان او یو شمېر هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا د اوسني وضعیت څخه د هیواد په وتلو کې مهم بولي. گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک کشور از ما افغانستان با کشور منطقه و جهان نه تنها که تأثیر مثبت در مورد وضعیت خراب اقتصادی که مردم ما با آن دست و گریبان هستند دارد، بلکه برای با وجود آوردن تعامل سیاسی میان امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی نیز سودبخش خواهد بود. روابط میان افغانستان و جهان به مثبت پیش بینی میکنیم. اگر جهان با امارت اسلامی تعامل بکنه، تعاملش تاثیر مثبت بر وضعیت فعلی مردم افغانستان دارد. که څه هم د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې ډیپلوماټیک فعالیت نه لري، خو واکپال حکومت تل ویلي چې د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د متقابله درناوي پر بنسټ د مثبتو اړیکو غوښتونکی دی.